د پاکستان په پوځي ډیپو کې چاودنه، ویرونکي جزئیات یې خپاره شول. پاکستان کې ویجاړونکې چاودنه رامنځته شوه. پاکستان کې د پوځیانو د وسلو په یوې ډیپو کې چاودنه شوې ده. د پاکستان پوځ د یادې چاودنې د پخلي ترڅنګ په خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د وسلوالو ځواکونو په یو ډیپو کې شوې چاودنې مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو نور زیانونه یې تر شا پرېښي دي. پوځ زیاته کړې ده چې دا چاودنه د سیالکوټ پوځي اډې په منځ کې د وسلو په ډیپو کې د اورلګېدنې له امله رامنځته شوې ده. پوځ څرګنده کړې ده چې اور یې ژر کنټرول کړی دی. بلخوا عیني شاهدانو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې اورلګېدنه تر چاودنې وروسته رامنځته شوې ده. چارواکي وایي چې اوس اور کنټرول شوی دی. بلخوا بیا نظامي چارواکي وایي چې په دې ډیپو کې د پاکستان غټ نظامي تجهیزات له منځه تللي دي. دا په تېرو 3 میاشتو کې دوهمه چاودنه ده چې د پاکستان په نظامي اډو کې کېږي. چارواکي وایي تر اوسه د دې پیښې اصلي لامل معلوم نه دی، مګر پلټنې روانې دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب